نشم چې دا ولې مرغ زغمي خو تربور نه زغمي بلکل یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي بعضې اورم د پیړیو بدیدار دي کارونده لاس ته راوړنې بنګ و کنار دي د ګوهر شخه شولانګه به زیاتېږي دا حالت په ورځ تر بل ترېنګلی کېږي ګیډۍ ورک شولو بس خپل له کلي ورک شو یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو د انبار انبار غمونو منځ کې پروت یم د انبار انبار غمونو منځ کې پروت یم لکه خاص د تنارونو منځ کې پروت یم لکه جوار د بټ په ګرمو شګو پروت یم لکه جوار د بټ په ګرمو شګو پروت یم تاو د خپلو ارمانونو منځ کې پروت یم د پرهر په دود مې خوله په وینو سره ده د پرهر په دود مې خوله په وینو سره ده د ملهم ملهم لاسونو منځ کې پروت یم سلامونه نیکی هیلې پیرزونې مې ومنئ مینهوالو ستاسو ورور مشال بنګش د خوشحال مازدیګر په خپرونه کې له 2071 نه یو ځل بیا در سره مخاطب یم په دغه هیله چې روغ او جوړ به او د عزت په جامه به مینهوالو د نور کله په شان نن هم په خپرونه کې یو ډیر د قدر وړ او لوړ شخصیت یو پیژندلی شوی نوم چې ډیر ښکلی نظم لیکي پښتو ادب ځلنده ستوری د هیڅ د تعارف محتاج نه دی هغه لوړ شخصیت مینهوالو ښاغلی محترم مطیع الله تراب صاحب دی چې نن د خوشحال مازدیګر په خپرونه کې راسره میلمه دی مینهوالو تر اخره پورې راسره اوسئ نن به د تراب صاحب نه بلها ښکلي ښکلي نظمونه اورو موږ سره اوسئ راځم لالا ته په خپرونه کې هرکلی وایم تراب صاحب السلام علیکم د خوشحال مازدیګر په خپرونه کې په پښتنه مینه درون هرکلی درته وایم بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام د خوشحال مازدیګر خپرونو ته احترامات او څومره مینهوال ستاسو یې څومره پښتانه تاسو سره ګډون کوي او تر کومه ځایه پورې چې زموږ غږ رسیږي هغه ټولو مسلمانو یا پښتنو ته زما سلامونه نیکې هیله او پیرزونې ورسوئ مننه کوم لالا خوشحاله اوسئ قدرمن شي له مینې مو یوه نړۍ مننه کوم کور مو ودان لالا خبرې کول نه غواړم د خوشحال مازدیګر کتونکي سترګې په لار دي د خپلې خوښې سره سره شریک کړئ نګښ صاحب کوم غزل چې تا وویل البته له ما نه له یاده وتلی همدغه به درسره دوباره کړم بیا ارشاد ډېر ښه دې وویل ډېر ښه پیغام و پکې او ډېر خوند یې وکړه ستا د خولې نه 2 بیتونه د انبار اجازه پې د انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنرونو منځ کې سوځم لکه جوار د بټ په ګرمو شګو پروت یم تاو د خپلو ارمانونو منځ کې سوځم د پرهر په دود مې خوله په وینو سره ده د ملهم ملهم لاسونو منځ کې سوځم په څلوېښتو کې مې ډټ پر ډډون راغی په څلوېښتو کې مې ډټ پر ډډون راغی د زلمیو چنارونو منځ کې سوځم د یعقوب د مینې تاو رانه وباسي د یعقوب د مینې تاو رانه وباسي د یوسف غوندې د ورونو منځ کې سوځم د هاروت غوندې ځوړندې ملژبې د هاروت غوندې ځوړندې ملژبې زه د خپلو ګناهونو منځ کې سوځم ډیر ښکلی د هاروت غوندې ځوړندې ملژبې زه د خپلو ګناهونو منځ کې سوځم عنقبوت غوندې په خپلو لومو بند یم د نري نري تارونو منځ کې سوځم لکه ونه وهل خورم له خپله لاسه د تبرونو او د ګواښونو منځ کې سوځم د تبرونو د ګواښونو منځ کې سوځم ژبه مې داسې په زخمونو کې خوله پرته وي ژبه مې داسې په زخمونو کې خوله پرته وي لکه چې شمع خپلو وینو کې اوده پرته وي او زه د وطن هر یو پرېوتی دیوال داسې ګڼم زه د وطن هر یو پرېوتی دیوال داسې ګڼم لکه چې ماته د ظلمي ورور جنازه پرته وي ډېر ښکلی ډېر ښه تراب لالا یو ځل بیا ډېر ښه زه د وطن هر یو پرېوتی دیوال داسې ګڼم لکه چې ماته د ظلمي ورور جنازه پرته وي خپل سرنوشت او عاقبت ته چې نظر کوم خپل سرنوشت او عاقبت ته چې نظر کوم لکه په دښته کې چې بې شپونه رمه پرته وي ما د هر زخم هره څړکه داسې ونغوړوي لکه اوبو کې چې د کپ خولې ته کونډه پرته وي لکه مارغه هره ګړۍ پنجرې نه خوله وباسي الوتی نشي هر طرف ته یې پنجره پرته وي د خلکو منځ کې مې ارمان داسې ګونګون ښکاري د خلکو
منځ کې مې ارمان داسې ګلګون ښکاري لکه ډولۍ چې د زلمیو په اوږه پرته وي د وس په وخت کې مې ګناه داسې بزدل کا لکه چې څنګه د زاهد خوله کې توبه پرته وي او داسې مو وخوړو د خلکو مال په زور ترابه بنګښ صاحب داسې مو وخوړو د خلکو مال په زور ترابه لکه تر مخ مو غنیمت او یا ولجه پرته وي لکه تر مخ مو غنیمت او یا ولجه پرته وي نو دا مې ستاسو دغه د پن دپاره ویل زه غزل کې لاس نه لرم او د دې دپاره چې اورېدونکي زیات وخت هغه اوري دا نظم اوري او هغه بنګښ صاحب هغه فلسفهي نظم اوري نو نظم به ورسره شریکم څه هم حالات کې څه دغه دي دا په اسمان بیا تندریزې ورځې ګرځي د غضب مټې کش کړې لنده ناست دي د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده کوک پټکی د دې طالب مغرور په سر دی د سینې سر ته یې ټومبلی یو خنجر دی اوږدې څڼې ګڼه ګیره له بریتونو اړوي له مخ ویښته په غبرګ لاسونو د یو ونې لاندې ناست په ملا راکوب دی او تر څنګ یې خیدول ویش کلاشنکوپ دی له رزمکه تر کوږکه تر هلمنده درې جاغورې ورسره یو کمربند او له منبره تر مرچل کوي اعلان پر سنگل خوبونه پریک د ملاجان او ګرم وینه یې په رګونو کې ګډیږي د تیر بزم ترانې ورته غږیږي ښایي دا چې د هوا په نیلي سور دی ته به وایې د نړۍ یو امپراتور دی او ربه خیر له کوم ګړنګه به راغورځي په اسمان بیا تندریزې ورځې ګرځي د غضب مټې کش کړې لنده ناست دي د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده منګښ صاحب هلته ګورې یو سرتیری په سړک او تالاشي کړې ورسره دی یو ټوپک تذکره را نوم دې څه دی د چا ځوای چیرې ځې له کومې راغلې د کوم ځای په یو مټ باندې لیکلی دا شعار دی یا وطن او یا کفن همدا یې کار دی دوه سرتیري بوخته یو ملک په دفاع کې لویه ربه دوی یو بل سره په خولا کې دا نړۍ به تل نیمګړې نیمایي وي او تل پاتې به خالقه ستا خدایي وي د مکی او مدینې له فضیلت الهي د خپل حبیب له برکته د دوی منځ کې د شیطان کپره کیږدي د تلپاتې ډزبندۍ ډبره کیږدي یو د بل مرګ ته واده پر وادې ناست دي د غضب مټې کش کړې لیندې ناست دي د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده میروایس یا احمد شاه راته پیدا کړي مشکي عالم غوندې ملا راته پیدا کړي ولې دا زما پښتون ټبر او په څه باندې وژل کیږي لر او بر او دا زما د ارمانونو سترګې سرې دي که تر شا مې د منظور پښتون نارې دي اپریدو مومن شینوارو یوسفزیو بنوڅي مروت خټکو اڅکزیو داودزي بنګښ کاکړ او سالارزیو له د وړ وزیر مسعود او یورکزیو یم ولاړ په خپلو مټو مال یم دبدبه مې د خوشحال د ستر خوشحال یم زه به خرڅ نه شم هېڅکله په روپو پښتنو درته قسم خورم په پښتو له امو تر سر دریاب مې لړزولی راسره شی ټول پنجاب مې لړزولی حق به اخلو که مو سر له تنو لویږي د برېښنا له سپینې خولې ګلې ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده انګښ صاحب وایي څوک د شپې تر نیمایي سندرې وایي څوک تر نیمایي سندرې وایي څوک مستان تر سبایي سندرې وایي څوک سهار وختي د سوال پر تخته ناست دي ګرده ورځې د وبال پر تخته ناست دي څوک چکر له دې چورلکې لري خپله د چا نشته د پښو لاندې چپلې څوک په لس چپه ماڼیو کې اوسیږي په چا باندې بیا زړښې مڅڅېږي څوک د قبر ځای هم نه لري حیران دي څوک د قبر ځای هم نه لري حیران دي څوک د سل جریبه ځمکو خاوندان دي چا د خوښې او د شرنګ جامې اغوستي چا په خپلو وینو رنګ جامې اغوستي چا د سر ویښته شکولي بورې کونډې څوک له ډېرې عیاشۍ ګرځي بربنډې چې هر وخت راځي رازه وینه جاري ده د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده د غضب مټې کش کړې لنده ناستې د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده مننه خوشحال اوسئ ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې ډېر خوندور مینوالو دا و مطیع الله تراب صاحب چې ښکلی او خوندور نظم مو ترې واورېدو ډېره مننه یې کوو په اخره کې به لالا زما د خوښې ستا یو نظم راته ډالۍ کړي چې زه د داسې یو زدي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم که دغه نظم مو راسره شریک کړو ډېره مننه احمدشاه په درانیو کې یو کس و دی د خپلې کونډې مور د زړه جرسو په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو
بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمرو مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه عباسینه تر امو او تر واخانه پوهانمله پوهندویه پوهیالیه ننګیالیه توریالیه ګټیالیه سل رحمته دې په پلار او په ادیشه ازادي دې د سپېڅلې مور شودیشه مؤسس د لوی افغان وي ته ترزنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوونه خود به تش پښتون وانخلم خان ترک ببرک خان میرزمان خانه پر قبرونو مو رحمت شه باکو خانه باچا خان او عمل خان که افضل خان و پښتانو دوی سوچه مسلمانانو بربادي د دې هیواد له هغه راسې دا هیواد شولو برباد له هغه راسې د قدرت ګدۍ ته ایشا ورسي خاموشه د نادر کورنۍ بیا راوي خاموشه له اکبر او له امان بخښنه غواړو د دې خپل څیرې ګریوان بخښنه غواړو له داود بخښنه غواړه به بخښنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه موږ په سیخ ستا په شان ډېر پیرلي خلک موږ رټلي د تاریخ رټلي خلک موږ ستایلی د تاریخ هر یو میړه دی که موسر په غرغره یا په چاړه دی نه قدم د زورور بني نه جبر نه غلام بني دا خاوره نه یې کبر وزیران یې وکیلان یې رئیسان یې که خانان یې نو په دې خاوره خانان یې چرته زه یې بیا که یرغل او بیا قطی شوه که دا خاوره مو د پښو لاندې پردی شوه د اوبو د سپینې واورې سوداګرو ما ته غوږ شي د دې خاورې سوداګرو تا خوړلی بیت المال په خدای که جوړ شي ته مړېږې نه په تورو خاورو موړ شي د پنځو دیوالو شاته هم ډارنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په زشتۍ سره ګړېږي یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکل یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي بعضې اورم د پیړیو بدیدار دي کارونده لاس ته راوړنې بنګ کنار دي د ګوهر شخه شولانګه به زیاتېږي دا حالت په ورځ تر بل ترېنګلی کېږي ګیډۍ ورک شولو بس خول له کلي ورک شو یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو تربګنۍ دي بدنیاتۍ دي بدامنۍ دي پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي وا زمانې مارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري وینه هم څکي زمزم هم څکي شراب هم خوري قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وي ته دې خاد وي ته دې پټ وي ته دې موړ زه که خوار لوڅ او برباد ومه خو هم دې ځکه ستا پر نامه یاد ومه خو هم دې زه له هغې در په در خاورې په سر یم ته دې عمر له بادار زه د نوکر یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم ته هوسا اوسه بېغمه زه پایدار یم که څه کېږي نو په ما به اول کېږي که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي نور وګړي باید مړه یا زنداني شي زما سر دې ستا له سره قرباني شي خو تر کومې به ژوندی تش تمنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه مننه باګق صاحب واه ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې مینوالو له مطیع الله توراب صاحب مو بیا یو ښکلی نظم واورېدو ډېره مننه یې کوو توراب صاحب په اخره کې هغه څه راسره شریکه چې تر اوسه پورې مو په ټي وي خپرونو کې یا په سوشل میډیا باندې نه دی ویلي او په زړه مو ارمان دی که هغه ټپه وي غزل وي نظم وي یا لر او بر پښتون ولس ته څه پیغام وي راسره شریکې کوي دا هم یو خوږ غزل درته را شریکوم باګق صاحب بېګا دی په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي ګزمه دي په بارخو هندي باڼه ځي او راځي دا شور ښایي چې چاله د خپل حسن صدقه کړو کوڅې ته د چم مالت واړه ځي او راځي اشنا د لونګین سره ما تیغ ګرځوه ځکه بوی شوي رقیبان د شپې شکاڼه ځي او راځي چې څوک دې په اوږو د محبت لاسونه اچوي هم دې پستو لاسونو کې چاړه ځي او راځي سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړه په شین کمیس سپین ستوري راڼه ځي او راځي راځه ملالې بیا شنه لوپټه تاو که د ملا نه تر څنګه د میوند زلمي کاڼه ځي او راځي مننه ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې ډېر خوندور لالا یو جهان مننه مو کوو کور مو ودان خوشحاله او ژوندی اوسئ چې خوشحال مازدیګر خپرونې ته مو وخت ورکړو مننه خوشحاله اوسئ راتګ نه مو مننه کوو مننه ستاسو هم یوه نړۍ مننه کور مو ودان مینوالو ته د یاد وي چې مطیع الله توراب صاحب د پښتون لوی کور افغانستان نه 2071 ته د افغان سفارت لخوا
یوه لوی مشاعرې ته بیا شوي ده، هغوی ته راغلی دی. بیا هم یوه نړۍ مننه کوو چې مطیع الله توراب صاحب زموږ خوشحال مازدیګر خپرونې ته وخت ورکړو. کور یې ودان خوشحاله او ژوندی دی وي. مننه صاحبه، خوشحاله اوسئ. مننه. کور مودان خوشحاله او ژوندی اوسئ. مینوالو په اخره کې خپل ګران ورور مشال بنګش ته ورکړئ اجازت چې چېرته هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.